شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله فرمایي چې لږ قسمه حیا ده. یو حیا د ګناه نه شکل د انسان نه ګناه وشي. آدم علیه السلام شکل دانو خړلې شو منډه واخسته شربینیم لیکلې وې زمونږ الله ور باندې आवाज وکړي چې یا آدم تزمانه تک تک وي نه حیا من رب العالمین استلم على حیا راشي دل ورشه حیا د جنایت. دویم حیا د تقصیر ده. ملائک شدي هغه ګناهونه نه کوي لکه څنګه چې موږ داسه او باسو نه باسو د قشن د الله بندگی کوي خو اخر کې بهم د سي الفاظ وي چې الله موږ ست حق بندگی نه دا کړی کوم چې سره شان سره مناسب. دریم حیا د اجلال ده. حیا د اجلال ابن قیم فرمایي دي ته ویل شي چې کله د انسان په دې کې د رب العالمین څومره قدر وي هغه د سره به د الله نه حیا کوي. رسول الله چې کله مکه تلو د سیرت په درسونه کې راځي لزر مجاهدینو سره و تور پړګه تړلو وې تر دې پورې چې د اثر دومره کته کې چې د وخه د اس په دې زین باندې داغه تندې مبارک ولګېدو چې دې پوښتنه کې یا رسول الله دا کار دې ولې وکي وی حیا منه د الله نه مال حیا رااله ځکه څنګه محمد رسول الله په ځړ کې د رب العالمین ډیر وقار او عزت پروتو چې کله د انسان په ځړ کې د الله څومره قدرې څومره وقار او لوی وي هغه مر به دغه انسان نه د الله مبارک د حیا صادريږي. څلورم حیا د کرم ده. زینب رضی الله عنها شکل واده شو د خندق په غزا کې دا مسله ذکر کړل شو مخکې د احزاب په غزا کې رسول الله بار بار تلو تر دې پورې چې ایتونه الله نازل کړو چې د محمد رسول الله د بیبيانو کوټو مو ورځي بغیر د ضرورت نه او که سوال ته کوي نو اجازه به د پردې نه اخوا دلته رسول الله د ملګرو لګور د خبره ونه کړ چې تاسو وځي ځکه رسول الله باندې حیا غالب و. او بل حیا د حشمت دا دغه مثال علي سے فرمایي وزمانه په مسجد راتله د انسان د خاص اندام د سپین اسلیکنا کې غونډي وبا خو محمد رسول الله دا تاسو نش کولای وجه دا و چې د غل رسمه په نکاح کې و مقدار څنګه مې تاسو کې چې ته د رسول الله د باره کې پوښتنه وکړه ویل چې بدی سړي باندې غسل نشه مگر او داس په دې خاص اندام باندې وبا اړای دا حیا د حشمت. او بل حیا هغه حیا د دې خبره ده چې انسان د رب العالمین عظمت پر لکه ولري لکه بندا چې حیا کوي د الله نه. یو حیا د محبت ته چې سره مینه د رب العالمین سره د مینه د رسول الله سره د مینه ده نو هغه محبوب وړاندې انسان به بعض حرکتونه نشي کولای. وجدا وجد چې حیا په دې محیط کې موجوده ده چې اخی حیا د هغه حرکتونه من کړي دي. او بل حیا د عبودیت چې دا د الله نه ير او د الله نه مینه دا دوړه چې کله راجمع کړي شي بس دقیله ویل شي حیا. بل حیا د شرف ده. انسان ډیر مالدار دی او داغه نه سړی چې کله طلب د مال وکړي دا چې مامورغه د مال د لور کی اې د سړي د شان سره مناسب راوځي دا کار کړي وي په کار دا زیات کار کړي وي. او بل د انسان حیا د خپل ځان ده اې دې حیا به ډیره